او دلته یو فائدہ دا موږ د بلوغ المرام په درس کې بیان کړی چې منی پاکه ده که پلیته ده. عباس خلیفه مبارک وي دوی چې منی پاکه ده خوري د دې ماشومانو خبري یو سړی بدنامي مسله دلته دا بیانېږي چې منی پاکه ده که پلیته ده قرآن او حدیث پرانا کی نو باغی باندې الحمدلله الله په توفیق سره تفصیلی خبره کړې چې بیا تفصیل نه شو ورتله خو حاصل د خبرې دا دی او راجح دی چې منی پاکه ده او باغی باندې دلیل دی. عائشہ رضی الله عنها وی د رسول سم په کپړو باندې وکړ نه کله منی ولګیدا منی با ټینګه نو ما به بیا په لاس باندې ګروله او چې کله به نروبه وا نبی به ما غزي ولا وینځو او رسول سم منځ ته وته هغه اثرات به انزلو هغه لا پاتې. دلته ګور دلیل دا شو زمونږه چې دا چې وی چې منی به ټینګه او ما به ګروله کدا پلیته نو بیا به ګریدو سره نه پاکي به لازم سکه لازم بینځي او نور بیم داسې دلایل شته چې منی پاکه ده. پاکوالی خدا مطلب نه دی چې پاکه ده چې سو سره کې کوا لکه تاسو د الټي چې سړی کوي الټي پاکي دي که پلیتي اوس یو ماشوم ستا په اوږه باندې الټي وکړي تا راغستی دکان ته راوړ ستا په اوږه باندې الټي وکړي دا جامې پاکي دي که پلیتي دي پاکي دي په دې کې مونځ کېږي نو مطلب څه شو چې الټي اسکا یو الټي خوره الټي پاکي دي طبعا د انسان په طبیعت کې کرکجن دي یعنی انسان ته کرکه کوي خو نور که د شریعت مسلې ته راشي نو بیا به مونږ دا مسلې ګورو چې په شریعت کې د پاک دی که پلیت دی دا شان کې د پوزې نه څه ګند لاړ شي اوبه لاړې شي او هغه په جامو ولګي او دی مونځ وکړي دا مونځ وشي که ونه شو وشو خو دا مطلب خدا نه چې دا پاک دی چې څه کې کوه مطلب دا چې شریعت په حکم کې دا مونځ شو دا پاک دی. ها انسان په خپل طبیعت کې څه ګڼي بدي ګڼي کرکه کوي نه باید شي نه داسې دي چې انسانانو سره کرکه کوي انسانانو ته څښاک ښکاري په شریعت کې هغه څه دي پاک دي. پاک مطلب دا نه چې یعنې خورې او څکې پاک د مطلب کې په کپړو ولګي په سزي ولګي مونځ پې کېږي ازې پاک دی. خو بعض شیونه داسې هم شته چې شریعت ورته پلیت وایي او انسانان دا بعض انسانان یې څه ګڼي پاک ګڼي نو دا مطلب خدا نه شي چې انسانان څه شي ته پاک وي یا به پاک وي چې انسانان څه شي ته پلیت وي او پلیتي موږ به څه ته ګورو موږ به شریعت ته ګورو چې شریعت څه ته وایي. ځکه دوه کسانو مناظره وه د دوه علماو په دې مسله باندې چې منی پاکه ده او که پلیته ده د په لاره باندې یو بل کس تېرېدو ولګوي تاسو څه جاښه جوړه کړې دا چغې وایي هغه ورته جي څوم نشتي خو زه په دې ثابتولو کې یم زه ثابتوم چې ته پاکې وي دې ثابتوي چې زه پلیت یم. څوک پلیت دی؟ زه ځان یادو وایي زه لږ یم په دې کوشش کې یم ده ته یم چې ته پاکې وي دې وایي چې زه څه یم زه پلیت یم. څنګه؟ ځکه چې د انسان بنیاد د منۍ نه دی. چې تاسو دا منۍ د پیغمبران خو هم د منۍ د قطرې نه پیدا دي که نه نو د پیغمبران الله د پلیت شي نه پیدا کوي یو شی پلیت دی نجس دی الله دې پیغمبران پیدا کوي او الله دې اوچت خلک پیدا کوي نو دا یو فایده ځان سره یاد ساتئ.